بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معززو دوستانو الله دې وکړي چې چېرته ورځ وي ښه ورځ مو پیل کړې وي او چېرته شپه وي ښه شپه ولرئ. ملګرو تېرو درسونو کې موږ البته اولنی درس چې د محاورې هغه اصولو ته داخل شوي وو، هغه تېر درس کې موږ د ابتدایي چې څه رقم ته چا سره مخامخ کیږو نو سلام او کلام څنګه وکړو یا ګریټینګز څنګه وکړو، سلام څنګه وکړو. نو سلام اصول موږ تاسو زده کړه. بیا هم یو مرور غواړم چې په مغه الفاظو کلماتو وکړم. یو دا و چې ګډ مورنینګ، سهار په وخت کې تاسو کولی شئ چې ګډ مورنینګ وکاروئ. ګډ مورنینګ سر، ګډ مورنینګ میم، لکه برټش کې ګډ مورنینګ میډم. نو دغو مواردو باندې موږ خبرې وکړې او د ګډ افټرنون ماسپښین ټیم کې ګډ ایونینګ، ماښام ټیم کې او یا مثلا what's going on, how is it going, what's up. مثلا په دغه مواردو ټولو موږ خبرې وکړې په جزئیاتو. نن چې دی نوي درس ته داخلیږو، ډېرې البته په تېر شوي درس چون ډېر اسان و، دغسې سختي نه لرله چې په هغې باندې موږ خبرې وکړو. نو فکر نه کوم چې په هغې درس کې ستونزه وي. نو مرګلو های هی او هیلو دغو ترمنځ توپیر باندې پوه شوي وو. انشاءالله دې کې به کومه ستونزه نه وي. خدای دې وکړي چې تېر شوي درسونه زده شوي وي، انشاءالله چې مشکل به هم نه وي، ډېر ستونزمن درسونه ونه. نن چې کوم درس ته داخلیږو ملګرو، هغه سیینګ ګډ بای چې دا د هغه درس یوه برخه وه، خو بیا د وخت د کموالي پر اساس باندې د درس نیمګړی پاتې شو. نو نن به دا وایو چې سیینګ ګډ بای یعنې څنګه خدای پاماني، ګډ بای څنګه خدای پاماني چې خلک کوم اصطلاحات کارول کېږي په انګلیسي کې. یو دویم به دې ترڅنګ د ایج په باره کې نن موږ خبرې کوو چې چا نه د عمر په باره کې څنګه ته پوښتنه کوي چې ته څو کلن یې. او ښه خبره دا وه چې پرون خو تېر شوي درس کې البته موږ پوزیسیف ایجکټیوز په نامه یا ملکي صفتونو په نامه د ګرامر برخې بحث وکړه چې په هغې کې مای اور یور دیگر هیسریټس وو، یعنې زما او تاسې د ستا یا د ستا د دوی د هغوی د هغه د هغې. نو دغو مواردو باندې نو موږ اوس انشاءالله چې د نن ایج په باره کې خبرې کوو، انشاءالله چې ستونزه به نه وي. او دې ترڅنګ زه نن تاسو ته لغات هم درکوم، خو د لغاتو یو قاعده هم درکوم چې ورب ته کله ای ار ورچول کېږي هغه په ناون بدلیږي. زه بیا درته تخته باندې لیکم، انشاءالله مشکل به نه وي. وبخئ مرګلو، نن saying goodbye یا څنګه مثلا saying goodbye یعنی خدای پاماني ویل، څنګه goodbye چې کله موږ چا سره خدای پاماني کوو کوم اصطلاحات کارول کېږي. زه د هغې دپاره البته تختې ته کمره اړوم چې هغې باندې خبرې وکړو چې څنګه goodbye وکړو. بخئ یا نقه چې زه د کمره واړوم. ښه نو مرګلو، نن تاریخ چې دی نن 18 تاریخ د فبروري یا 2 میاشتې د 2 میاشتې 18 تاریخ دی 2019 کال. نو نه سیینګ ګډ بای په باره کې مرګلو خبرې کوو. نو دې په خاطر چې خبرې البته کنورسیشن د ډېرې وکړو، نو مخکې ما خبرې لږې وکړې. یو خو دا دی چې کله مرګلو تاسو چا سره خدای پاماني کوئ نو تاسې دغه have معنا ولرئ. have ولري یعنی you have یعنی ته ولري. یوه یا یو good. have a good day. have a good day دا معنا چې ښه ورځ ولري. ته چا سره خدای پاماني کوي، مثلا جمع مو وکړه، معرفت هر څه وشو، ته چې هغه رخصتي کړې have a good day، have a good day sir، have a good day. مثلا ته کولی شې چې ورته ووایې چې have a good day. یا مثلا دې ترڅنګ د ډې په دې ځای ته کولی شې نایټ ولیکې، که شپه ټیمي ماښام ورځ نه وي نو ته کولی شې چې ورته وایې چې نایټ. نایټ کې د جي ایچ نه تلفظ کېږي مرګلو، ولې ځکه چې د آی نه شاته راغلی. ما درته ویلي چې د آی نه وروسته کله جي ایچ راځي هغه نه تلفظ کېږي. have a good night، نایټ شپه، have a good night. او ډې معنا ورځ. have a good day یعنی ښه ورځ ولرئ، یا have a good night ښه شپه ولرئ. نو کله مرګلو چې تاسو چا سره معرفت کېږي چې hey good morning how are you، هغه چې I am good how are you، ته ورته چې I am good، نو تاسو معرفت کېږي. بیا کله چې هغه رخصتېږي ته چې have a good day، که چېرته ورځ وي have a good day، که چېرته شپه وي have a good night، have a good night.
یعنی ښه شپه ولري. یا ځینې وخت کې د اختصار په خاطر ځینې خلک وایي ګود نایټ ګود نایټ یعنی ښه شپه. نو کله چې ښه شپه وایي ګود نایټ. ملګرو یو ټکي ته غواړم چې اشاره وکړم چې د ګود ایونینګ او ګود نایټ دا دواړه ښه شپه تقریبا خماخم، خو فرق په دې کې دی چې ګود ایونینګ د ګریټینګز یو برخه ده چې کله ته چا سره مخامخ کېږي او ماښام وي ته ورته ویلی شي چې ګود ایونینګ. خو ګود نایټ چې کله ماښام ټیم وي او ته چا نه رخصتېږي د رخصتۍ په حالت کې ګود نایټ ویلی شي خو ګود ایونینګ نشي ویلی. خدای دې وکړي چې دغه توپیر مو درک کړی وي. نو کله چې ماښام کې چا سره یو ځای کېږي ګود ایونینګ how are you، نو که چا رخصتي غواړي چې یعنی ماښام ټیم وي چې خدای په امان زه دنه لاړم تاسو ښه شپه، نو بیا به وایي چې good night یا have a good night. نو دا هغه کلمه دغه مشهور دي. کله کله ملګرو ونم کارول کېږي، ځینې وایي have a good one یعنی مطلب دا چې تقریبا ښه ورځ ولري. یا have a good time یا have a good morning، دلته تاسو دغه هم کارولی شئ. دې تر څنګ ملګرو یو بله کلمه چې د خدای پامانۍ لپاره کارول کېږي هغه ډېره چې مروجه ده، دوی وایي take care. care احتیاط ته وایي، ټیک تر سره کول، کیر معنی احتیاط، take care یعنی احتیاط کوه. نو کله دا ډېره عامه کلمه ده ملګرو چې کله یو څوک خدای پامانۍ کوي hey take care brother، take care my brother، مثلا احتیاط کوه یا مثلا احتیاطمن اوسه. نو دا ډېره کارول کېږي take care. او دې تر څنګ یو بله کلمه چې ډېره کارول کېږي هغه be safe. safe محفوظ ته وایي ملګرو، خوندي. safe محفوظ، be safe یعنی محفوظ اوسې یا محفوظ اوسه. be safe، take care دا دواړه هغه کلمات دي چې معناو کې ډېر فرق نشته، یعنی الفاظ متضاد دي و الفاظو کې کلماتو کې فرق شته ولی په معنا کې نشته، تقریبا مترادفې معناوې لري. نو تاسو ویلی شئ hey take care یا be safe یعنی محفوظ اوسئ کوم مشکلاتو نه، یعنی خوندي اوسئ. نو take care او be safe دا ډېر ښکلي کلمات دي چې تاسې به ډېر واورئ او یا یې ډېر کارولی شئ چې کله څوک خدای پاماني کوي تاسې take care یا be safe دا شیان ورته ویلی شئ. او بل چې ډېر کېږي ملګرو هغه دا دی چې see you تا به وګورمه see you soon زر، soon معنی ژر، soon معنی ژر see you soon ته چاته see you soon یعنی بیا. یا see you again څه معنی بیا، see you again یعنی بیا به وګورو. یا مثلا د again په ځای دا تاسو بل شی مثلا tomorrow see you tomorrow موږ ویلی د سبا ته وایي see you tomorrow یعنی سبا به سره وګورو. یا مثلا ته ویلی شي چې see you next Saturday راتلونکي شنبه به سره وګورو، see you next Saturday راتلونکي شنبه به سره وګورو. یا نو مثلا دا یا see you next Friday see you at school see you tomorrow at school. نو دا هغه کلمات دي چې تاسې استعمالوی شئ کاروی شئ. خو ملګرو د دې اوس ځواب درته وایم، د دې ټولو ځواب چې مثلا have a good day have a good morning have a good night take care be safe see you tomorrow see you again see you soon د دې مثلا تا ته څوک وایي چې take care مثلا be safe مثلا ته به څه ورته وایي، یا have a good day درته وایي have a good day have a good night take care be safe. نو تاسو ځواب به ورته څه وي. د دې ټولو ځواب زه درته ولیکمه، ځواب ملګرو دغسې دی. د دې ځواب به وي چې you تو معنی یو خو ته تو معنی هم you too ته هم. مثلا تا ته څوک وایي have a good night ته به you too دا معنی چې ته هم، یعنی د تا کلمه چې کومه استفاده کړه دغه کلمه د تا ته هم وي. یعنی you have a good day too hey have a good day
oh you too, have a good night, you too, be safe, you too, take care, you too. نو تاسو کولی شئ ملګرو چې هر څوک تاسو ته داسې کلمه استعمال کړي تاسې ورته یو ټو یعنې ته هم دا زه ملګرو دغه ټو په باره کې یو څو خبرې کوم ټو ما درته وویل چې هم معنا لري خو زه به دلته ولیکمه چې ټو دوه معناوې لري ټو یو هم او بل ډېر ډېر تو دوی معناوی لري هم تم وایي او ډیر تم وایي خو کله اخر دی جمله کې هم معنا لري کله چې تو اخر دی جمله کې راشي لکه دلته دا هم معنا لري کله چې منځ دی جمله کې راشي نو بیا ډیر معنا لري خدای دې وکړي چې د خټکې نه پوه شوي وی مرګلو ټو دوه مناوې لري ټي ډبل او یا ټي او او ټو کله چې په منځ د جمله کې راشي ډېر معنا لري او کله چې اخر د جمله کې راشي هم مثلا زه وایم لکه اخر کې I am too tired دا وګوره مرګلو په هغې کې راغلو منځ د جملې کې راغلو I am too tired دا معنا چې I am very tired یا I am so tired نو to په منځ د جملې کې ډېر I am too tired I am too hungry it means I am very hungry I am so hungry خو کله چې اخر د جمله کې راشي I am tired too دا معنا چې زه هم ستړی یم I am tired too نو دلته to څه معنا لري also معنا هم مرګلو دا خبره بیا هم تکراروم ټي او او د دوایو معناوې لري کله چې اخر کې د جمله کې راشي هم معنا لري also په معنا راځي مثلا زه ته وایي ماته I am tired زه ستړی یم زه درته وایم I am tired too زه هم ستړی یم یا I am also tired ته وایي چې I am hungry زه وږی یم زه درته وایم چې I am also hungry یا I am hungry too زه هم وږی یم او په منځ د جمله کې چې راشي ډېر very په معنا راځي very یا so څنګه زه وایم چې I am too hungry زه ډېر وږی یم یا I am very hungry I am so hungry I am very glad زه ډېر خوشحاله یم I am too glad نو to کله چې په منځ د راشي دا د ډېر په معنا اخر د جمله کې راشي د هم په معنا نو ځکه ما وایي چې you too ته هم نو ځینې وخت کې مرګلو تاسې ته چې څوک یو داسې کلمه استفاده کړي په انګلیسي کې چې تاسو پې نه پوهېږئ یعنې خدای پامانی په وخت کې وي ته ورته ویلی شي چې you too که ښی ویلی وي you too او که بد هم ویلی وي you too پوه شوې نو تاسو ویلی شئ څوک درته وي take care ته ورته you too هغه درته be safe ته ورته you too هغه درته have a good day ته ورته you too have a good night you too درته have a good morning you too have a good evening مثال have a good weekend have a good time ته ورته ویلی شي چې you too ښه خدای دې وکړي چې دغو درس باندې پوه شوي وئ مرګلو دا خو ما د خدای پاماني هغه ابتدایي مراحل درته وویلې چې د ځینې وخت مثلا د خدای پامانۍ دپاره موږ دغسې کلمات استفاده کوی شو ډېر ابتدایي اوس راځمه مرګلو چې تاسو ته مې د درس په باره کې کومې خبرې کړې وې نو اوس دا خدای دې وکړي چې د ګریټینګز او سیینګ ګوډ بایز دې سره تاسې یعنې بلد شوي وئ چې ما هدف څه شی و او په دې باندې د الله وکړي چې ښه نو مرګلو اوس د درس دویمې برخې ته چې د ایج په باره کې د عمر په باره کې پوښتنې دی اوس هغې ته داخلېږم یعنې څنګه د ایج په باره کې پوښتنه وکړو ښه اوس بلې برخې ته داخلېږم خدای دې وکړي چې دا مو زده کړي وي دغه ټو باندې په فرق باندې هم پوه شوي وئ اوس د ایج یا د عمر په باره کې ایج مرګلو عمر ته وایي ایج معنا عمر ښه
نو اوس د عمر په باره کې یو چا نه پوښتنه کوو نو ما درته وویلې چې تاسې به how old معنا څو کلن how old زوړ ته وایي زوړ خو how old څومره زوړ معنا دا چې څو کلن how old دلته تاسو to be verb اچوای شئ is mr او دلته ځکه یو راغلی دی نو تاسې کولی شئ دا تاسې بدلوی شئ how old are you مطلب دا چې ته څو کلن یې مثلا hey good morning هغه good morning how are you I am fine مثلا مرګلی دی ته ورته شئ how old are you ته څو کلن یې how old are you ته څو کلن یې هغه به څه وایي تاسو هغې نه پوښتنه کړې نو جواب کې به وایي چې I am زه یم دلته یو عمر اچوی شي مثلا 20 یا 29 یا 30 40 6 3 5 نو دلته اچوی شي دلته مرګلو years old ښه نو دغه ځکه مې خط یې تاو کړو چې دا هم تاسې هغه کوئ ښه مرګلو تاسو چا نه پوښتنه کوئ how old are you ته څو کلن یې how old are you ته څو کلن یې هغه وایي I am 20 years old زه شل کلن یم I am 20 years ځکه چې 20 جمع دی نو years old زه شل کلن یم یا how old are you I am 36 years old زه شپږدېرش کلن یم یا مرګلو د years old مې قوس کې ځکه ونیول چې دا اختیاري دی تاسې کولی شئ بدون د دغې نه یې ووایئ مثلا how old are you I am 20 دا معنی چې 20 years old I'm 60 years old خو ښه ده چې years old ووایه په کوم اساس کې چې ځینې وخت کې مثلا دا کیدای شي years نه وي دا months وي months میاشت old وي مثلا یو ماشومه دی پوښتنه کوي چې how old is she یا how old is he زه وایم he is 20 months old هغه شلو میاشتو دی he is 20 months old نو که زه وایم چې he is 20 نو هغه کیدای شي وایي چې 20 years or 20 months 20 days 20 weeks what نو دې په خاطر تاسو کولی شئ چې دغه دا مشخص کړئ چې he is 20 years old he is 20 months old he is 20 days old he is 20 weeks old هغه د دومره یعنی شلو هفتو دی د شلو کلو دی او د شلو میاشتو دی مرګلو دا په دې باره کې وو تاسو کولی شئ دا بدل کړئ ما دا د په خاطر خطونه ورکړي دي چې تاسو دا پرون چې وو موږ تاسو هغه وویلې possessive adjective په نامه possessive adjective مو ویلې هیڅ مشکل نشته مثلا how old are you مو اوس ویلې زه وایم چې how old is your father زه د پلار د عمر په باره کې پوښتنه کوم how old is your father د تا پلار how old is your father د تا پلار څو کلن دی نو چې پلار په باره کې د مرګلو تاسو وایئ چې he is دلته به ده او بیا years old he is 60 years old he is 55 years old he is 29 years old مثلا how old is your father he is 80 years old how old is your brother he is 20 years old how old is your mother she is 65 years old مرګلو دا ډیر مهم سوال دی او ډیر کارول کیږي او ډیر پوښتنه کیږي خدای دې وکړي چې تاسو دې باندې پریکټیس وکړئ او په دې باندې پوه شوي وئ how old is your teacher my teacher is 35 years old how old is your friend my friend is 20 years old مثلا تاسو داسې کولی شئ مرګلو how old are you I am 18 years old I am 16 years old نو مرګلو تاسو دغه سوال د عمر په باره کې ډیر مهم دی او جواب یې همداسې دی او ځینې وخت تاسو مثلا ماشوم په باره کې خاص years خو کال ته وایي مهم نه دی years کلونه how old is your son زوی دې څو کلن دی he is 25
months old. هغه د 25 میاشتو دی. He is 25 months old. نو تاسې به د years په ځای څه وایئ؟ months. یو بیخي نوزاد نوی پیدا شوی ماشوم دی. How old is he؟ یعنی هغه څو کلن دی؟ He is 6 days old. هغه د شپږو ورځو دی. He is 6 days old. نو خاص years مهم نه دی. He is 6 days old. He is 6 months old. He is 6 weeks old. He is 6 years old. نو مطلب دا تاسې دا ټول کاروای شئ. خو ده چې old استفاده کړی تاسې به اخر کې چې استفاده کوئ old به استفاده کوئ. ډېر ښه ملګرو. اوس ځمه یو بلې برخې ته د نن ورځې چې هغه verb+er is equal to noun. نن لغاتو د برخې ته ځم. خدای دې وکړي چې دې کې کومه ستونزه نه وي، کومې ستونزې سره مخ شوي نه وای. نن ملګرو د ګرامر تقریبا یو برخې ته داخلیږم چې verb+er is equal to noun. ملګرو تاسو ته ما یو قاعده وویلې چې verb یعنی فعل plus er is equal to noun. دا یو قاعده ما درته ما تاسو زړه و چې نن لغات ولیکم، خو د لغات د لیکلو په خاطر ما وغوښتل تاسو یو قاعده درکړم چې تاسو خپله لغات یې جوړ کړئ. نو verb یو فعل دی، هغه ته er ورواچوه په اسم بدلیږي. خو ټول وربونه ممکن بدل نشي، خو تاسو یو طریقه چې زده کړئ، تاسو چې یو وارې یو لغات هم ووایئ چې دا ته er ورچول شوی دی، نو تاسو بیا هغه زده کوی شئ، پرې پوهیږئ. ښه verb+e څنګه؟ اوس زه وایم مثلا زه وایم چې teach معنا تدریس کول، درس ورکول، تدریس کول، درس ورکول. ورګ لږه دا به ساده کړمه ملګري، هر رقم ته ملګري شته. درس ورکول، تدریس نه به تېر شم. درس ورکول teach معنا درس ورکول. نو که دې ته زه er ورواچوم یعنی er ورواچوم دا به څه شی شي؟ چې کله er دې ته ورواچوم دا به حتما teacher شي. نو teacher به څه شي؟ دا به noun شي، ځکه چې دا څه دا verb دی. ملګرو ما تاسو ته یو قاعده ولیکله چې verb ته er ورواچوئ په noun یا اسم بدلیږي. teach دا verb دی. teach معنا درس ورکول. I teach to the students. I am teaching to the students right now. Present continuous tense. I am teaching to the students. Simple present tense. I teach to the students. Simple past tense. I taught to the students. Simple future tense. I will teach to the students tomorrow. زه سبا شاګردانو ته درس ورکم. I will teach to the students tomorrow. teach verb دی. teach درس ورکول، تدریس کول. کله چې er ور اضافه کیږي دا په اسم باندې teacher څه معنا؟ درس ورکوونکی یا مدرس یا استاذ یا معلم. وګوره نو دلته چې کله راغلو چې درس ورکوونکی ملګرو دا اسم شو، استاد نو دا اسم شو. teach معنا درس ورکول، teacher درس ورکوونکی. وګوره په اسم er مې ورواچولو دا verb ته په اسم بدل شو noun. نو teacher noun دی. یا بله کلمه یو بل ولیکم، مثلا زه لیکم clean معنا صفا کول، پاکول، صفا کول یا پاک کول. ښه clean معنا صفا کول. که زه دې ته er ورواچوم نو دا به څه شي؟ دا به شي cleaner صفا کوونکی. cleaner څه معنا؟ صفا کوونکی. مثلا I clean the car. زه موټر پاک کوم. I am cleaner. زه پاک کوونکی یم. وګوره څومره ښه. مثلا he cleans the car. He is my cleaner. هغه موټر پاکوي، هغه زما کلینر یا پاکونکی دی. د موټرو کې چې موږ تاسو کلینډر ورته وایو چې دا کلینډر دی، موټر کلینډر. هغه کلینډر نه دی، اصلا کلینر دی. هغې ته کلینر موږ تاسو غلط هغه کوو، یعنې غلط یې وایو. کلینر. نو تاسو دا هغسې. یا بل ملګرو read معنا لوستل یا ویل.
څوک درس وایي دې ته ای آر ور واچوه دا په ناون بدلیږي ریډ ته چې ای آر ور واچوي شی بچي ریډر ریډر معنا لوستونکی یعنی مطلب دا چې څوک یو مثلا I read the book زه کتاب لولم I am a reader زه لوستونکی یم He reads the book he is a good reader هغه ډېر ښه لوستونکی دی اوس دې تر څنګ مثلا ملګرو ډېرې کلمې دي زه رایټ معنا لیکل دا مې ځکه ولیکلو رایټ ملګرو چې د رایټ په اخر کې ای شته نو چې ای شته تاسو به بله ای نه وراچوئ دغسې ای آر ځکه تیاره ای شته نو کله چې ای په اخر کې وي دغه ای کفایت کوي خاص څه شی به وراچوي آر به وراچوي نو دا به څه شی شي رایټر یعنی بیا هم اخر کې ای آر راغلو خو مخکې نه ای تیاره وه رایټر معنا څه لیکونکی I write a book. I am a writer. Writer معنا لیکونکی څوک چې لیکنه کوي read reader write writer clean cleaner teach teacher make maker dance dancer speak speaker وګورئ ملګرو څومره کلمې تاسو چې اوس ورته متوجه شئ speak معنا خبرې کول او سپیکر معنا خبرې کوونکی چې شي خبرې کوي یا سړی وي یا څه وي چې سپیکر خبرې کوونکی I speak English to the students. I am an English speaker. I am an English speaker. وګوره نو I am an English speaker دا معنا چې زه د انګلیسي خبرې کوونکی یم speak speaker drive driver make maker drive معنا چلول driver چلوونکی make معنا جوړول maker جوړوونکی مثلا he is watchmaker play 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 لوبي کول player لوبي کوونکی یا لوبغاړی he is a good player ښه مثلا که زه درته ولیکم څو کلمې فرق نه کوي زه ولیکم ډانس معنا ګډېدل خو دلته مخ ای تیاره شته آر ور واچوه ډانسر ګډونکی he is a good dancer she is a good dancer because she dances well she dances good یا مثلا play لوبې کول لوبې کول دا به څه شي player لوبغاړی مثلا he plays well he is a good player هغه ښه لوبه کوي هغه ښه لوبغاړی دی he is a good player maker washer driver listen معنا غوږ نیول listen د ټي نه ویل کېږي ملګرو غوږ نیول نو دې ته چې ای آر ور واچوه دا به څه شي listener یعنی غوږ نیونکی he always listens to my lesson هغه همیشه ما درس ته غوږ نیسي he is a good listener هغه ښه غوږ نیونکی دی he is a good listener هغه ښه غوږ نیونکی دی ښه نو ملګرو دا کلماتو چې ما درته ولیکل البته لغات چې تاسو ویلې چې لغات به راکوئ نو ما سره د دې چې لغات درته ولیکل د لغاتو د جوړولو قاعده مې درته ولیکله چې تاسو کولی شئ په همدې طریقې ډېر څه زده کړئ یو څو اسمونه هم درته لیکمه هغه دا چې تاسو په درد وخوري یو څو کلمې اسمونه درته لیکم ملګرو ښه یو درته لیکمه چې breakfast ملګرو د سهار چای چې موږ تاسو چې کوی هغه ته breakfast وایي د سهار چای بیا غرمې ډوډۍ چې شي غرمې ډوډۍ ته لنچ وایي لنچ معنا د غرمې ډوډۍ ته لنچ ماښام ډوډۍ چې وي هغې ته ډینر وایي
dinner د ماښام ډوډۍ. مرګلو دې سره چې کوم ورب استعمالیږي هغه ټیک دی. ټیک معنا دلته خوړل. ټیک دلته د خوړلو په معنا. ټیک ډېرې معناوې لري. بیولو ته م وایي، خو دلته چیکلو ته م وایي، خوړلو ته م وایي، خو دلته خوړلو په معنا. مثلا I will take my breakfast. زه به د سهار چای وچیکم. I will take my lunch. زه به د غرمې ډوډۍ وخورم. I will take my dinner. زه به د ماښام ډوډۍ وخورم. نو ټیک ورسره کوي. مثلا زه چا نه سهار چیکي پوښتنه کوم، څنګه به وایم چې تا سهار چای چیکلی؟ Did you take your breakfast? یا did you take breakfast? Did you take lunch? Did you take dinner? د ماښام مړۍ دې خوړلې؟ Yes, I already took lunch. Yes, I already took. یا I took معنا خوړلې مې دی. I took breakfast. I took lunch. I took dinner. نو دا دویم فرم دی. نو مطلب دا چې ټیک ورسره کارول کېږي. بریکفاست د سهار چای چې عربو کې مرګلي فطور ورته وایي. I will take breakfast at 8 in the morning. زه به د سهار چای د سهار په 8 بجو وخورم. نو ټیک ورسره کوه کې did you take lunch؟ غرمې ډوډۍ دې خوړلې؟ Yes, I did. او خوړلې؟ No, I did not. I will take lunch at 1 o'clock. ما نه دی خوړلې، خو زه به د غرمې ډوډۍ په 1 بجه وخورم. I will take lunch in the hotel. زه به په هوټل کې د غرمې ډوډۍ وخورم. ښه مرګلو، فکر کوم چې ویډیو وخت پوره شوی دی. زه به دا کمره څو مختصرو ټکو ته راواړوم. ښه مرګلو، دا درسونه وو چې په دې کې موږ د saying goodbyes یعنې څنګه خدای پامانی کېږي، د خدای پامانۍ دپاره کوم اصطلاحات او کلمات چې کارول کېده په هغې باندې مو په جزئیاتو خبرې وکړې. دې تر څنګ چې مهمه وه د ایج په باره کې چې how old are you? I am 25 years old. I am 30 years old. How old is your father? He is 60 years old. How old is your mother? She is 55 years old. How old is your son? My son is 9 years old. My son, how old is your daughter? Lur di څوکه. She is 60 days old. She is 60 weeks old. شپېتو هفتو دی یا شپېتو ورځو. نو تاسو 60 years old. She is 16 years old. نو تاسو کولی شئ دغه ځای. دې تر څنګ یو قاعده مو د ګرامر له نګاه نه وویلې چې ورب ته ER ور واچوي هغه په ناون بدلیږي. speak speaker, make maker, dance dancer, play player. نو مرګلو teach teacher, read reader, write writer, clean cleaner. نو دا هغه قاعده وه چې ما یعنې تاسو ته درکړه، یعنې لغات کلمات مو درکړه چې بریکفاست د سهار چې دپاره، لنچ د غرمې ډوډۍ او ډینر د ماښام ډوډۍ دپاره کارول کېږي. خو دې سره کوم ورب چې استعمالیږي جنرالي هغه ټیک دی. ټیک معنا خوړل. دلته د خوړل او د چکلو په معنا راځي. خوړلو ته م وایي، چکلو ته م وایي، او ټیک بیولو ته م وایي. مثلا وایي چې زه خپله سبا ته خپله مور شفاخانې ته بیایم ځکه چې مریضه دی. داسې ویلی شئ my mom is sick. My mom یا my mother is sick. I will take her to the hospital tomorrow. I will take my mother to the hospital tomorrow. یعنی سبا به زه خپله مور شفاخانې ته بوځم. because she is sick. ځکه چې هغه مریضه ده. because she got sore throat. because she got stomachache. ځکه معدې تکلیف لري که نه. because she got headache. I will take my mom to the hospital tomorrow. نو مطلب مرګلو دغسې دی چې تاسو کولی شئ ټیک هم د بیولو دپاره، هم د خوړلو دپاره، هم د چکلو دپاره. مثلا I take tea. I take water. I take tea. I take lunch. I take dinner. I take breakfast. نو دغه ټولو دپاره تاسو کارولی شئ ټیک، یعنی ډېر استعمال لري. ښه او ټیک ترلاسه کولو ته دپاره هم کارول کېږي. ډېرې معنا لري. او مثلا I will take ablution. زه به اودس وکړم. نو اودس کولو دپاره دغه نو ټیک داسې عامه کلمه دی، عامه ورب دی چې د ډېرو کلماتو سره استعمالیږي او معنا یې طبعا تغییر کوي. ښه مرګلو، نننی درس تر همدې ځایه بس دی. خدای دې وکړي چې خسته کون درته نه وي تمام شوی او څه مو تر زده کړي وي. تر بعدي درسه پورې مو په لوی او متعال خدای سپارمه. ښه وختونه او